السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترمینو، دغه میاشتې چې اوس موږ کې واقع یو، د حج پوښتنې ډېرې کېږي، د اختري پوښتنې ډېرې کېږي، ځکه مسلمانان چا ضرورت ورته لري هغه دغه پوښتنې دي چې حج دی یا اختری دی. په روژه کې بیا د روژې پوښتنې وي، د پیشلمي پوښتنې وي، د تراویح د لمانځه پوښتنې وي، روژه ماته د پاسېده دا څنګه سوه، په برات کې و، په روژه کې د زکاتو مسایلې وي. نو ځکه دغه سیزن د کوم عبادت سیزن چې دی د هغه متعلق پوښتنې هم ډېرې سي. نو بعضې وروڼه به داسې وایي ما خو نو حج ته نه د اراده یا مې حج کړی دی، نو زه څه کوم چې دا مسله ګورم؟ نه، تاسې تفاعلاً دغه مسلې ګورئ، د نیکفالۍ په وجه یې ګورئ چې الله مو بیا بیا قسمت وکړي. د حج قسمت غواړي، پیسې نه غواړي. داسې خلک به وي کروړایو به لري، خو لیکن نه به د حج نصیب کېږي نه به د عمرې نصیب کېږي. داسې خلک به وي بیا لکه دیوبندي چې الله جل جلاله یې هم د عمرو نصیب کوي، هم الله جل جلاله د حج نصیب کوي. د حج دپاره یې ورور په پلار پسې سږ کال ما استی چې پلار یې حجاد الخالق ولد یې حجاد الحمید چې د هغه دپاره ما ته پیسې راستولي چې زما پلار پسې حج وکړي. نو تر روژې مخکې ما یو چا ته پاسپورټ ورکړی، مولوي صاحب ته ما دغه د حج دپاره درسره داخل کړي. نو په روژه کې بیا یو ورور الله را باندې مهربانه کړي ول عمرې ته دې استوم، نه ولکه ما لیدلی نه ولکه زه ده لیدلی یم. الله دې داسې جنت هم ورولي لکه څنګه چې زما د عمرې امید نه و ده بوتلم، الله دې داسې جنت ته ورولي چې د ده امید نه وي چې ما وګوره جنت وګوره او الله یې ورننه باسي جنت چې دغه دی. دیوبندي دعا ستا په حق کې قبوله سوه. نو مولوي صاحب ته مې په روژه کې ویل ما لا پاسپورټ راکړه خو عمرې ته ځم. نو د پاسپورټ راکړې چې له ایرپورټ سره چې واسو میدان هوایي څخه بېرته مې مولوي صاحب ته پاسپورټ ورکړې، هغه مخې ته راغلی. نو چې د سړي قسمت وسي بیا سرمایه نه غواړي چې ته سرمایه لرې که نه لرې. د مور مې را سره دعوا ول زوی هلته مدرسه شروع کړې ده، طالبان دي، طالبان له اختره بعد راځي، ته عمرې ته ځې. ما زه خو نه ځم، زه چې لرم چې په ولاړ سم، خو یو څوک مې استی چې د ورځې مې 3 واره استی مال ولاکه پاتې سم سړي ته حرمین رسېږي. الله دې موږ تاسو ته ژوند او مینه ټول د حرمینو په محبت کې راکړي. الله دې مرګ د حرمینو په محبت کې راکړي. نو دغه مسایل یې ګوري محترمینو، په دې نیت یې ګوري چې الله به بیا نصیب ورسره وکړي. که څوک ما حج کړی دی 2 وار حج نو ناروا دی، 2 وار حج کې ګټه نشته. هغه دې هم ګوري، هغه څوک چې تر اوسه پورې د حج اراده لا نه پیسې لا نه لري هغه دې هم ګوري چې خدای به مې نصیب وکړي د حج مسایل زده کوم. موږ ولې داسې ټینګ عزمونه نه لرو؟ موږ ولې داسې عزمونه مو کمزوري دي؟ باید موږ ډېر غټې د خیر ارادې وکړو. موږ باید ځان داسې جوړ کړو چې هر کال مو عمرې ته ځم، حج ته ځم، روپۍ دې یوه لا نه وي، خدای به مې بوځي، دعاوې کوم، مسایل یې اورم، مسایل زده کوم. ځکه حج داسې عبادت دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي من حج، که چا حج وکړي هلته بیا فسق نه کاوه او ښکنځل یې نه کول. دا فسق نو دا ژره خریلو هم فسق دی. زموږ دا ولاړ سي هلته هم چاړه و مخته نیولي. نو هغه څوک چې په حج کې فسق فساد نه وکړي د هغه حج مبرور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ګناهو څخه داسې پاک سي لکه څنګه چې انسان له موره پیدا سي. حدیث بخاري جلد 4 صفحه 150 کتاب الحج کې روایت کړی دی. او دغه رنګه حدیث رقم 999 باب نمبر 9 صفحه نمبر 250 المتجر رابح في ثواب العمل الصالح کې روایت کړی دی. محترمینو د حج مسایل ګوري که نارینه است که ښځینه است، الله به مو بار قسمت ورسره وکړي. الله دې موږ او تاسې ټول د حرمینو شریفینو زائرین او عاشقان جوړ کړي. الله دې مرګ الله ته رانصیب کړي. الله جل جلاله دې مو په ورځ قیامت هم د حرمینو شریفینو په اهل کې راپورته کړي موږ تاسې. زما مقصد د یوازینۍ د دې ګرفانو څخه دا ده چې تاسو ته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه در وبخښم، د هغه په مینه مو وخت کم، هغه شغل در نصیب کم. الله دې زموږ سره سینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معرفت او په محبت ښایسته وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.